السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اختر مو مبارک شه. الله دې وکړي چې ښه د خوښۍ ډک اختر مو تېر کړی وي. څو ورځې مصروف وم، وخت مې پیدا نه کړو چې تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم، اپلوډ یې کړم، او 2 ویډیوګانې مې پوسټ کړي وي. نو بعض انډیوالان راته میسیجونه کړي ویلي چې د فورکس په اړه موږ ته د ټریډینګ په اړه موږ ته معلومات راکړه، ټریډینګ څه ته ویل کېږي. راځم نن تاسو ته د ټریډینګ په اړه یو ویډیو جوړوم، او دا ویډیو به زموږ او تاسو د کورس شروع وي. زه د ټریډینګ په اړه تاسو ته انشاءالله مکمل کورس اچوم په یوټیوب چینل کې، په پلیلیست کې تاسو کتلی هم شئ. لومړنی دغه ویډیو به په پلیلیست کې هملته د فورکس پښتو ټریډینګ په اړه دا به هملته موجوده وي. نور ویډیوګانې به م هفته په هفته، ورځ په ورځ، میاشت په میاشت انشاءالله تاسو ته دغه ټول کورس په میاشت 2 میاشت کې خلاصوم. دا کورسونه چې دي په کابل کې، مزار کې، هرات کې، که د افغانستان په داخل کې وګورئ حضوري ډول سره هلته کولی شئ ورشئ، خو په پښتو نشته. دا ټول چې دي هلته په دري باندې دا درسونه شته. په حضوري کې لږه لیسه مریم کې هم بعضې دي، په ګلبار سنټر کې زما فکر شته، هرات کې هم شته، همدارنګه مزار کې هم شته. په پښتنو ولایتو کې په حضوري ډول چې دي نشته، نه پیدا کېږي. نو ما وویل چې راځه په آنلاین ډول، چې ما هلته حضوري خو نه یم موجود، نو په آنلاین ډول ما ویل چې د پښتو په اړه کورسونه جوړ کړم، په یوټیوب باندې نشر کړم، تر څو هغه څوک چې پښتو باندې پوهېږي د څخه ګټه واخلي. او کولی شئ تاسو هم په یوټیوب کې ډېر پښتو باندې ویډیوګانې شته، هغه هم کولی شئ چې وګورئ، چینلونه دي، ټول کورسونه پکې اچول شوي دي، کتلی شئ، هغه کورسونه هم کتلی شئ. دا کورس هم کولی شئ تعقیب یې کړئ. نو راځو اصل موضوع چې دا ټریډ ده، ټریډ څه ته ویل کېږي. که چېرته یو مثال ورکړو، یو نفر دی د احمد په نوم، دا چې دی په افغانستان کې اوسېږي، ځان سره 1,00,000 افغانۍ لري. 1,00,000 افغانۍ لري. دی وایي چې 1,00,000 افغانۍ باندې زه باید د هفتې حداقل 500 یا 1000 یا 2000 افغانۍ په 1,00,000 افغانۍ باندې جوړې کړم. ځي 1,00,000 افغانۍ سرای شهزاده ته ځي، سرای شهزاده کې یو صراف سره 1,00,000 افغانۍ بدلوي، په 1400 ډالرو یې بدلوي. 1,00,000 افغانۍ 1400 ډالرو ته یې بدل کړي. مثال وایو، دا 1400 ډالر دی ځان سره ساتي، وایي چې یو هفته وروسته زه ځم، دا هغه چې دی 1400 ډالر بېرته په افغانۍ بدلوم. یو هفته وروسته ځي، 1400 ډالر یې په افغانۍ بدل کړل، 1,06,000 افغانۍ شوې. 1,06,000 افغانۍ دا مطلب چې په یو هفته کې، یو میاشت کې، په یو هفته کې 6,000 افغانۍ ده وګټلې. دې ته څه ویل کېږي؟ ته ټریډینګ ویل کېږي. دا چې شوله حضوري مثال مې درکړو. نو فورکس ټریډینګ همدغه شان لکه دا مثال چې همدغه شان استعمالیږي. ته ځې یو شی اخلې، ګټه کې خرڅوې، چې ګټه نه کوي بیا خرڅوې، چې ګټه کې پرېږدي چې پاس لاړ شي یا لاندې لاړ شي، ګټه درته وکړي. که چېرته ګټه ونه کړي پرېږدې، خرڅوې، بندوې، چې تاوان درته ونه کړي. دې ته ویل کېږي ټریډینګ. نو ټریډینګ کې موږ ډېر ډولونه لرو. فارکس ټریډینګ دی، سټاک دی، کریپټو دی، همدارنګه همته انډیکس دی بعضې. نو فارکس یې ځان ته دی، سټاک یې ځان ته مارکیټ دی. سټاک مارکیټو کې موږ تسلا، نټفلیکس، ګوګل، ای آی، سامسونګ، اپل، ډیل، ایچ پی، هر څه دغه غټې کمپنۍ دي، دغه موږ کولی شو دوی برخه واخلو، شیرز یې واخلو. کریپټو دا کریپټو کې لکه بیټکاین دی، تیتر دی، همدارنګه ایکس آر پی ده، باینانس بی ان بي ده، نور هم 300 تر 1000 پورې دي. دا ته چې ویل کېږي د کریپټو. حتی افغاني کوینز هم پکې راوتي دي، افغاني کوینز پیسې دي، افغانانو جوړې کړي دي. نو دا شوله کریپټو. انډیکسو کې همدارنګه همته ایس آر پی ده، ناسډاک ده، همدارنګه هم جون په نوم ده. نو دا ته ویل کېږي چې دا انډیکس دي. نو دا فارکس شو. دا فارکس کې څه شول؟ پیسې که اوس چې دي فارکس کې، موږ تاسو فارکس وایو. فارکس کې ځنه فارکس وایي، ځنه فورکس وایي، دا مشکل نه لري. فی الف یا فی واو، اف او ار ای ایکس، فارکس. په دغه کې موږ تاسو پیسې لکه ډالر په یورو، یورو په ډالر، ډالر په پاوند، پاوند په یورو، جاپاني روپۍ په فرانک، سویزرلینډ، همدارنګه نیوزیلینډ، همدارنګه هم استرالیا، د دې ټولو پیسې موږ چې کولی شو تبادله کولی شو. همدارنګه هم طلا، بیټکاین، تیل، نوکران، سپین زر، دا ټول کولی شو په تش کې وکړو په فارکس کې. بای کو، سیل کو، واخلو، خرڅ کو. نو دې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ټریډ ویل کېږي. موږ تاسو به انشاءالله په دغه کلاس کې، په دغه کورس کې موږ تاسو د ټریډینګ په اړه مکمل معلومات، کار کول، کوم چې ته ضرورت دی، څنګه کار شروع کو، څنګه په مخ ویسو، د هر څه به موږ تاسو څه وایو، فری به وایو. کورسونه ډېر شته په وطن کې، حضوري کورسونه هم شته. نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ، خو هلته چې دی مصرف زیات دی. 100 د میاشتې ډالر اخلي،
درې میاشتې کې $300 د یو کېږي، هلته که اتاق ونیسي سل مصرف دی هغه کې $600 مصرف درنه کېږي، او دلته زه فري وایم، هېڅ مشکل نشته. نو تاسو کولی شئ چې دې ځای څخه زده کړه وکړئ، فري زده کړه کنسیپ هم جوړ کړئ، ځان ته آینده دپاره یو پلان جوړ کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه کوم کلاس چې دی دا انډیوالانو سره هم شریک کړئ، ملګرو ته یې ولیکئ، شاید زیاتره ملګري دا باندې پوهېږي، شاید زیاتره ملګري نه پوهېږي، دغه باندې ځانونه پوه کړي، ګټه ورته ورسوي. یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، که نوره ویډیوګانې زه جوړوم انشاءالله تاسو ته به مخته درځي. نو د ټریډینګ په اړه دویمه موضوع چې موږ تاسو په دا ویډیو کې وایو هغه اپلیکیشن دی. کوم اپلیکیشن باید کوم ځای کې کوم اپلیکیشن د دې لپاره باید استعمال شي، د زده کړې لپاره استعمال شي. نن راځو د سامسونګ لپاره ګوګل پلی سټور ته به لاړ شئ. په پلی سټور کې به تاسو هلته ټریډینګ ویو ورکړئ. زه دلته لاړ شم، دلته که تاسو ولیکئ چې یو دقیقه دلته ولیکئ ټریډینګ، دغه ده ټریډینګ ویو. که چېرته دغه تاسو په هغه کې ورته ولیکئ په ګوګل پلی سټور کې دلته ورته ولیکئ، هلته دغه ټریډینګ ویو درته راوړئ. دا فری ده، فقط ایمیل غواړي، ساین اپ وکړه، خلاص. او بل په پلی سټور کې هم دغه ده، په اپل پی، په ګوګل پلی یعنې په سامسونګ کې په پلی سټور کې او په اپل سټور کې دواړو کې هم دغه ده. څوک تلیفون لرئ، کمپیوټر لرئ، کمپیوټر کې هم تاسو کولی شئ ټریډینګ ویو اپ ورکړئ. زه درته راوړوم، ما ډاونلوډ کړی دی، زه استعمالوم. دغه کې ټریډینګ ویو دغه ووایي دغه ده. دا څنګه استعمالیږي انشاءالله دغه کې به موږ تاسو راتلونکي ویډیو د ټریډینګ ویو په استعمال په اړه چې ټریډینګ ویو څنګه استعمالیږي، دغه 15 دقیقه، 15 1 ساعت 4 ساعته ورځنی، همدارنګه هم دې خوا ته زوم اوټ زوم ان، همدارنګه ټول معلومات به انشاءالله موږ تاسو چې کوو یو بل سره شریکوو. دلته چې وګورئ انډیکس دی، SRP 500 ده، ناسډاک ده، همدارنګه هم ته اپل سټاک دی، دغه اپل دی، تسلا ده، تیلا ده، نیټفلیکس ده، دا کې فیوچر دی، دغه فیوچر کې اویل دی، همدارنګه هم سیلور دی. دلته فورکس ده، فورکس کې چې دی پیسې دي، صحیح ده، یورو په ډالرو، پاوند په ډالرو، ډالر په ین. همدارنګه هم ته لاندې چې راځي ټول د معلومات موږ تاسو چې کوو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې سره تشریح کوو، سره ووایو. همدارنګه هم ته کینډل سټیک به هم سره تشریح کوو. یو بل مهم درس چې په راتلونکي ویډیو کې د کینډل سټیک دی، ته باید تاسو هغه انتظار وکړئ، د مخه تاسو کولی شئ دې په اړه معلومات هم ترلاسه کړئ. کینډل سټیک څه ته ویل کېږي؟ نن سبا چې د چټ جی پي ټي لرئ، ګوګل لرئ، یوټیوب لرئ، کولی شئ چې لاړ شئ هلته معلومات ترلاسه کړئ. که کومه پوښتنه سوال وي زه کولی شم هر وخت لپاره تاسو ته ځواب ووایم. موږ د ټلیګرام ګروپ او د واتساپ ګروپونه لرو، انشاءالله زه به لینکونه په ډسکرپشن کې درته واچوم، کولی شئ چې ته راشئ، اډ شئ. نو هلته موږ تاسو انشاءالله د ټریډینګ په اړه کومه پوښتنه وي، کوم نوي معلومات وي، یو بل سره به شریکوو. نو دویمه موضوع چې وه د اپلیکیشن په اړه وه، اپلیکیشن ټریډینګ ویو دی، هغه درته ومښودله. او دریمه موضوع چې موږ تاسو باید فکر پرې وکړو چې ټریډینګ د څه شي لپاره استفاده کېږي، مقصد د ټریډینګ نه څه دی. موږ تاسو باید په لومړی کې ټریډ نه دا مقصد نه وي چې موږ تاسو باید پیسې وګټو، نه، د ټریډ نه موږ تاسو دا مقصد وي باید چې ټریډینګ زده کړه وکړو. ټریډ زده کړه، که زده کړه د وکړه نه وروسته ته څه وکړه، کار وکړه. که فکر وکړې یو نفر چې دی طب ته داخله وکړي یا طب ته داخل شي، د طب په لومړی سیمیستر لومړی صنف کې دی نشي کولی چې عملیات وکړي، دی نشي کولی چې مریض وګوري، دی حق نه لري چې وګوري، ځکه دی چې دی مستقیما مکمل ډاکټر شوی نه دی، دی چې دی فقط اوس پر په زده کړه کې دی. نو تاسې هر څوک چې ټریډ شروع کوئ زده کړې نه بغیر، اکاونټ یا پیسې اچول اکاونټ ته، دا دغسې ده لکه یو ډاکټر چې په لومړي سیمیستر کې په لومړي صنف کې په زده کړه کې وي، هغه یو انسان عملیات کړي، دا هېڅ امکان نه لري، حتما دا انسان ورنه خرابېږي یا مړ کېږي. نو اصلي خبره مې دا درته وکړه، تاسو لومړی زده کړه وکړئ. زده کړه ما سره ده، فري ده، هېڅ پیسې هېڅ ته ضرورت نشته، فقط زده کړه وکړئ. او بل یې نه وروسته چې دی ورو ورو شروع به یې موږ تاسو $50 څخه به شروع وي یا د $10 څخه به شروع وي، چې 2000 یو نیم زر افغانۍ کېږي، دې څخه به موږ تاسو شروع وي، دا به ډبل کوو، خلاص. داسې موږ تاسو به دا فکر نه کوو چې موږ تاسو به $1,00,000 $10,000 $15,000 نه، $50 نه شروع کوو، زده کړه کوو هره ورځ، نوي څیزونه زده کوو، د هغې نه وروسته به موږ تاسو چې کوو ورو په ورو خپل هدف چې دی لوړوو. نو دغه وه د نن ورځې ویډیو. خدای دې وکړي تاسو څه ورنه زده کړي وي. که چېرته بیا هم تاسو کوم سوال پوښتنه لرئ کولی شئ چې ماته یې په کمنټ کې ووایئ، او که بیا ګروپ
ګروپونه زه ډسکرپشن کې درته اچوم، ټلګرام ګروپ هم اچوم، د واتساپ ګروپ هم اچوم. دواړو کې تاسو کولی شئ مانه مستقیما پوښتنه وکړئ. نور انډیوالان راسره دي، کولی شي هغه هم تاسو ته ځواب درکړي. که بیا ونه شو زه هم هملته موجود یم، تاسو ته به ځواب وایم. نو پوښتنې مو سپارلي یا ښه وخت ښې شېبې خدای دې وکړي تاسو یو څه ورنه زده کړي وي.